اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. من اولو اسکرنی یم نن زمونږ ډېر خواږه درانه مینوال راغلي دي، میلمانه راغلي دي د مردان نه، او موږ اوس چې کوم دی تاتاره پارک کې ناست یو. زمونږ یو ملګری دی عارف بھائی راغلی دی، ابرار بھائی، عدنان بھائی. نو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دومره لرې نه راغله او موږ یې ټایم راکړو. الله یې دې اجر درکړي، مهرباني وسو. شعرونه به ورته ووایم چې د حورو او علمانو دې محلت ته بلا لارې دي، په مرګ کې جنت مه ګوره، جنت ته بلا لارې دي. او دا لور دې سکول ته بوځه ښه، په لور دې سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي. او څو شعرونه نور چې ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دی، زړه کې مې دننه د جانان تصویر جوړ کړی دی. زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی. یو څو شعرونه نور چې هسې چې کتلیږي نو هر چا پېښور پرېښودو، خدای ګو هم په دې وجه خو ما پېښور پرېښودو. او اوس پکې ساختونه تعویضونه خلک نه کوي، پیر پېښور پرېښودو، ملا پېښور پرېښودو، او وی ویل نواز ته دلته مه راځه شهید بشې، نه صبرېدو ځکه یې اشنا پېښور پرېښودو. څو شعرونه نور چې هیڅ خبر نشي له ځانه و جانانه، سړی مړ شي زار شم خارې ناپرسانه، په اسانه سړی مړ شي څوک چې تا پسې روان وي، تل تر تله به یادېږي خو چې ستا نه رستو کېږي باچا خانه سړی مړ شي. یو څو شعرونه نور چې دا چې تک په دغه لار کوم ماشوم یم، بس د مینې کاروبار کوم ماشوم یم. د الفاظو بزرګي زما د خیال ده چې بلبل یم چغار کوم ماشوم یم. په هر ځای کې د هر چا قدر کوم، خو ډېر قدر د مور پلار کوم ماشوم یم. ما کرني جولۍ د امن خوره کړې، بس د امن انتظار کوم ماشوم یم. مینوالو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو کتله. چې هر د عارف بھائی، عدنان بھائی، ابرار بھائی یو نړۍ مننه کوم چې موږ له دومره لرې نه راغلو. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. هر کله راشئ، موسټ ویلکم. دا وه زموږ نننۍ خپرونه. هر چېرته چې ښاد آباد اوسئ. الله پاک.